هر یو سکل چې موږ راواخلو موږ ته صرف یو یا دوه لارې د درآمد زده وي، نور هغه نه زیات په نه پوهېږي چې دې سکل نه مې زه نور څه رقم ته استفاده کولی شم چې دغه د درآمد لارې زیاتې کړم پرې. مثلا دغه ویډیو ایډیټینګ صرف دونه خلک پوهېږي د ودونو ویډیوګان ایډیټ که، د محفلونو ویډیوګان جوړ که، دغه سره ته کولی شي چې پیسې وګټې، نور لاره یې نشته. دا د زیاتر خلکو ذهن کې پروت ده. دغه سیریز ما هم دې دپاره شروع کړی ده چې پوه شو هر یو سکل، هر یو مهارت چې ده څو لارې د درآمد لري ته نه کوم لارو نه ته کولی شي چې دې کې ته پیسې وګټې. اول مې ویډیو ایډیټینګ را انتخاب کړی، ورو دغسې نور سکلونه هم پرې اخلو. د هر یو د ګټلو یا د درآمد یا د استفادې څو لارې دي هغه به پکې تشریح کور یو کې. ویډیو ایډیټینګ دې نه بغیر د ویډیو د ودونو د محفلونو ویډیوګان نه بغیر ګوره ته کمپنیانو ته بزنس پریزنټیشن جوړولی شي. بزنس پریزنټیشنز یعنې هغه ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر چې هر څوک د یو کمپنۍ په یو دقیقه کې تشریح کوي په ویډیو کې چې دا دغسې یو کار ده. دا ټول د ویډیو ایډیټر کار ده، دا نه ده چې هر څوک دا کولی شي. ویډیو د طریقه هغه ته مارکیټینګ کوي. مثلا د کمپنی د هر کمپنی چې اوسي ایونټس لري، د هغې ایونټ پروموشنز، د ایونټ ریکارډینګ، د ایونټ بیرته ایډیټینګ، د هر څه د ویډیوګرافر مربوط کیږي. دې کې ته کولی شي چې خپل یو پورټفولیو ولري، خپل خصوصیات او خپل پیکیجز دی، خپل سکلز دی، خپل د ویډیو طریقه کار دی، هغه کمپنیانو ته ورسنډ کوي. خپل د پرایسینګ پیکیج لري چې زه یو ویډیو په دونه، یو دقیقه ویډیو په دونه کې ایډیټ کوم یا جوړوم، یا پوره پیکیج دونه باندې کومه، د هر څه پرایسینګ باندې ته لري. بیا هغه کمپنۍ د تا پورټفولیو ګوري، تا د کار طریقه ګوري، بیا تا ته پروژه درکوي. بل سوشل میډیا کانټنټ ریکارډینګ، مثلا یو نفر د سوشل میډیا کې ډېر مشهوره ده، ډېر ویډیوګان ریکارډوي. اوس علي ابدال وګورئ، الکس هرموزي وګورئ، دا خلک خپله ایډیټینګ نه کوي، خپله صرف دې ته ناسته چې ویډیوګان ریکارډوي خلاص. دغسې دا ځان سره یو بل ایډیټر لري، ویډیوګرافر لري، هغوی ورته دا ایډیټینګ او ویډیوګرافي کوي خلاص. ته کولی شي دغسې خلکو سره کار وکړې، څوک چې انفلوئنسرز دي، څوک چې ډېر فالوورز لري، هغه ته ته ویډیو ایډیټینګ یا ویډیوګرافي کوي. مختلف معاشونه درکوي درته، څوک 15,000 ورکوي، څوک 20,000 ورکوي. هغه کار پورې مربوط کوي چې ته څه رقم ته خلاقه یې کار کې او هغه درته څونه کار درکوي. بل ته تلویزیونو کې کولی شي کار وکړي. تلویزیون کې هره برنامه چې ګورې دا ټول ویډیو ایډیټرز د هر څه کار کوي. هر برنامه مختلف ایډیټینګ تخنیک لري، کیمرا انګلز لري، شارټس لري، دا ټول معنی چې ته پوهېږي. بیا ته کولی شي تلویزیون کې کار وکړي. تلویزیون کې معاش نو فرق کوي، 12,000 هم ما معاش لیدلی ده، 45,000 پورې هم ما معاش لیدلی د خلکو. تلویزیون تر تلویزیون او ایکسپیرینس، تجربه تر تجربې پورې هم فرق کوي چې ته څونه تجربه لري دې کار کې. یولرنا کې خپله ما د ویډیو ایډیټینګ کورس مکمل شته ده، د 2 طریقو کې هم پروجیکټ بیس ده هم آپشن بیس ده. ته کولی شي هلته وګورئ. فریلانس کې کولی شي کار وکړي. فریلانس مطلب چې ته کور کې ناست یې، یو کوټې نه خپل لپټاپک نه پروفایل دې جوړ کړی یو فریلانس ویب سایټونو کې، ته خپل هلته مهارت ورښیې، هغوی تا ته پروژه درکوي، ته یې کمپلیټ کوې. آنلاین همغه انټرنیټ لارې ته بیرته پروژه ورکوي، هغه تا ته پیسې درکوي. فریلانس باندې ما ډېر نور ویډیوګان هم جوړ کړي، د هغې ویډیوګان لینک به هم ډسکرپشن کې شریک کړم. او خپله د فریلانس کورس هم موږ لرو چې انټرنیټ له لارې څه رقم ته خپل مهارت نه استفاده وکړي او ته عاید ولرې، دا ټول تشریح شوي دي. او هغه کورس لینک به هم زه تاسو ته دلته شریک کړم، کولی شئ هغه وګورئ. افغانستان کې بعض خلک وایي د عاید مشکل لري، هغه هم پکې حل شوی ده چې څه رقم ته کولی شئ ته افغانستان کې ته درآمد ولري، هم کولی شي حل شي. ته سټاک فوټیج یې ریکارډولی شي. سټاک فوټیج مطلب چې څوک ویډیوګرافر اوسي یا ویډیو ایډیټر اوسي، دا دواړه یو بل سره ډېر نږدې خلک دي. څوک چې ایډیټ کوي پوهېږي چې کومه څه فریم ماته ضرور ده، کومه څه شارټ ماته ضرور ده. کوم څوک چې ویډیوګرافر یې هغه پوهېږي چې کوم شارټونه استفاده کېږي په ویډیو ایډیټینګ کې. ته شارټس اخلي، ویډیوګان اخلي، 1 دقیقه، نیم دقیقه، مختلف ځایانو. بیا هغه مختلف ویب سایټونه لري لکه شټر سټاک غوندې، اډوب سټاک غوندې، چې هغې کې دا فوټیج خرڅېږي. ته کولی شي خپل فوټیج هلته خرڅه کړي. ګورئ چاته کار نه کوي، بس صرف فوټیج اخلي او په دې ویب سایټونو کې خرڅوي. یو فوټیج د زرهاو دفعه هم خرڅېدلی شي که هغونه ښیي. ته داسې که 1000 فوټیج ولري، 2000 فوټیج یې د اخیستی اوسي، فکر وکړه چې څونه به تا د سټاک فوټیج نه عاید ولري. یو بل شی هم چې ده د پراپرټۍ والا هم ډېره ښه استفاده کولی شي ویډیو ایډیټر نه. د نور خلکو ویډیوګان خو ما کتلي دي، د افغانستان کې هم لږ ښکاري خلک ویډیوګان ریکارډوي، دا د پراپرټي ټور کوي. مثلا ځي ویډیو اخلي چې دا کور ده، ګوره دا دغسې ده، هغه ګوره فریم او انګل او هر څه ډېر ښایسته طریقې سره ریکارډوي، سر نه تر اخره ټول تشریح کوي. دا 2 رقمه دي،
یو دا ده چې صرف هم د کیمرې کې ځي، نور هیڅ هم نه ښکاري، دغه کور صرف ورته ښیي. یو دا ده چې نفر خپله پکې ګرځي، هر ځای تشریح کوي چې دا ځای ده، دا ځای ده، او راځئ پاس ځو، راځئ لاندې ځو. نو دا هم د یو ویډیو ایډیټر کار ده چې هغه ویډیو اخلي او ایډیټ کوي، کلر ګریډینګ هر څه تا ته کوي، تا ته اپلوډوي. ته خپله کانټنټ کریشن کولی شي، ته خپله یوټیوب چینل جوړولی شي. د هغه یوټیوب چینل کې کولی شي چې ټوټوریلز ریکارډ کړي او ویډیوګانې اپلوډ هم داسې ورو ورو چې سبسکرایبر او فالوور دې زیات شي، ته کولی شي هغه نه عاید ولري. څونه چې ته ټوټوریلز ریکارډوي هغونه د خلک پیژني، کولی شي هغې طریق نه هم تا ته پروجیکټ درکړي. ته کولی شي آنلاین کورسونه خرڅ کړي، خپل ویډیو ایډیټینګ کورس ریکارډ کړه. په آنلاین پلیټفارمونو کې یوډیمي شو، سکل شیر شو، کورسرا شو، یولرنا شو. د نور کې پښتو دري کې نشته، ته کولی شي دې کې پښتو دري انګلیسي هر ژبه کې چې راحته یې کولی شي ریکارډ کړي، اپلوډ کړي، هغه نه عاید ولري. نو دغه لارې ولري چې څنګه کولی شي ویډیو ایډیټینګ نه صرف ته عاید ولري او پیسې وګټې. که دا ویډیو پوهیږي چې مفید ده نو لایک او کامنټ پکې ورکړئ، او کوم نور سکلز چې دي هغې باندې به هم دقسې ویډیو مونږ ریکارډو. که دا سیریز مفید چې نو دغه سیریز مخکې بوسم، کم سکل یا مهارتونه باندې چې غواړئ چې د هغې د درآمد لارې زه ووایم، کامنټ کې ولیکئ چې په هغې باندې کار وکړو.